السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمونږه مفید طالبین سبق شروع په هغه کې حکایات روانو. نو اوس یو بل واقعا ذکر کیږي او په دې کې ډېر یو ناشنا سبق زمونږه استاد لپاره پروت دی. واقعا دا ده چې يروى انه كان لبعض الملوك شاهين. روایت کیږي نقل کیږي چې بشکه د بادشاہانو نه د یو بادشاہ لپاره یو بازو یو شاهین د خپل ځان لپاره ساتلو. مخکې بادشاہان ډیر تیر شوي دي، پاره کې یو بادشاہ چې داغه یو بازو وکانه مولعا به، او دا بادشاہ ډیر زیات محبت کوونکی او په سره د دې باز سره ډیر زیات محبت کوي، ډیر زیات ګران ورته. نو فطار يوما ووقع على منزل عجوز. دا باز یو ورځ پاسې د والوته او چې ډېر زیات مزل وکړو د یو بوډۍ په کور کې ورپرېوته. چې کله ورپرېوته فلزمته، هغې راونیسه راګیرې کړه خپل ځان سره. نو فلما رأت منقاره معوجا، نو کله چې د بوډۍ زنانه د دې باز د مخوکه ولیده معوجا چې دا کږه شوې وه، او د باز مخوکه دا قدرتی داسې کږوي، څومره چې دا کږوي نو دی ښکلې ښکار کولی شي. او دې زنانه خو مخکې چېرته باز نه و ساتلی. نو قالت، هغې وي هذا لا يقدر ان يلقط الحبه، دا خو داسې ښکاري چې دی دانه نشي خوړی، په دانې باندې قادره نه دی او دانه نشي اوچتولی. نو فقصته بالمقص، نو په یو اله باندې د د مخوکه کټ کړه، کینچه باندې یا په چاړه باندې یا په بل یو سیز باندې د مخوکه راکمه چې راکږه شوی وه دا یې کټ کړه. ثم نظرت الى مخالبه، بیا د پنج ته خیال شو وطولها، او دا پنج چې دا کم دا نوکانو د دې د اوږدوالي ته خیال شو. دا باز دا نوکانه موږدوي، په دې باندې د خوراک راونیسي او بیا په خولې باندې برابر کړي او په دې باندې بیا خوراک کوي. نو مخوکه خو ته د مخکې نه کټ کړه چې بیا ولا کله د نوکانو ته د پنجې ته خیال شو او د هغې د اوږدوالي ته. نو فقالت، هغې ووی واظنها لا يستطيع المشي، دا خو زه ګمان کومه کیدی شي دی په دې باندې ګرځېدی نشي، طاقت نشي لرلی. نو بیا یې څه وکړو فقصتها، نو دا نوکان هم ته کټ کړو، د خپو دا نوکان چې دي دا یې ته هم کټ کړل. وتحکمت فيه شفقة عليه بزعمها، او دې چې دا کومه فیصله ده د باز په باره کې وکړه نو دا د یو شفقت د وجې نه، د دې د ګمان مطابق دا یو شفقت و، دا یې د هغه سره یو احسان وکړ. ځکه چې دې خوراک نشي کولی، مخوکه یې کږه ده، دا به ته کټ کړم نو بیا به خوراک کولی شي، نو هغې د خوراک وباسو. بیا د هغه خوراک دی چې هغه په پنجه باندې خوراک رانیسي، نو هغه نوکان یې امتکاټ کړه ځکه وي دې ګرځېدی نشي. نو د دې ګمان دا و چې د ده سره ما ښېګړه وکړه، شفقت او احسان مې ورسره وکړو. حقیقت څه و چې واهلکته من حیث ارادت نفعه، دې زنانه د باز د بوډۍ زنانه د باز هلاک کړ او د دې اراده څه و چې زه وله فایده ورکړم. مقصد دا چې زه فایده ورکړم خو نقصان یې وله ورکړم. بیا د دې نه وروسته څه وشو ثم ان الملک بذل الجعائل، بیا د دې نه وروسته د بادشاه انعامونه مقرر کړل لمن یأتیه بخبره، د هغه چا لپاره چې څوک د خبر راوړي. انعامونه مقرر کړو یا جعائل، لکه ګرځون کې لیګون کې خلک مقرر کړل چې تاسو وځئ او د بعض معلومات وکړئ چې دا چرته دی، چې کوم کس د خبر راوړو نو هغه ته به څه ناسه انعام ملاویږي. نو فوجدوه عند العجوز، دا باز د یو بوډۍ په کور کې مونده کړو. نو فجاءوا به الى الملك، بادشاه ته دا باز راوړ. نو فلما رأى حاله، کله چې بادشاه د باز دا حال ولیده چې د سره ما دومره محبت کړو، د مخوکه هم کټ کړه، د خپو نوکان هم کټ کړه. کله چې دا حالات ولیده نو بیا یې څه وویل چې اخرجوه، وباسئ ده لره، زما د دربار نه یې بار کړي. ونادوا عليه، او د بارك يوازك هذا جزاء من أوقع نفسه عند
من لا يعرف قدره دا هغه چا بدله ده چې کوم انسان خپل نفس هغه چا ته حواله کی لا يعرف قدره چې د قدر نه پیژني. نو په دې کې مونږ او تاسو ته یو ناشنا سبق پروت دی. هغه سبق پکې دا دی چې هیڅ کله خپل ځان به بیوقوف خلکو ته نسپاري، خپل ځان به خيار خلکو ته سپاري، د خيار خلکو سره به تعلق برابر. او دویمه خبر او دویم سبق پکې دا دی چې د بیوقوف دوست نه او خيار دشمن بهتر دی، ځکه چې دشمن هغه او خيار دی. تا ته نقصان هم در رسینو په موقع باندې نقصان در رسي، تا ته پته لګي چې دا زمان دشمن دی ماته نقصان را رسي. او کوم چې بیوقوف دوست نو هغه کوشش کوي چې تا ته فائدہ در رسي، خو د فائدې په ځای به نقصان در رسي. نو بادشاہ ډېر یو ناشنا خبره وکړه چې هذا جزاء، دا بدله ده د هغه چا من اوقع نفسه عند من لا يعرف قدره، چې کوم انسان خپل نفس هغه چا ته حواله کړ چې هغه انسان د قدر نه پیژني.